ساینسپوهانو یو بنسټیزه او تاریخي موندنه کړې ده. هغوی په مریخ سیاره کې د مایع اوبو یو ډیر لوی ځمکې لاندې زیرمتون موندلی دی. دا زیرمتون دومره ستر دی چې که دا اوبه د ټولې سیارې پر مخ خپرې شي نو مریخ به د 1 تر 2 کیلومتره نږدې 1 مایل په ژورتیا اوبه وپوښي. دې موندنې د مریخ په اړه یوه پخوانۍ پوښتنه حل کړه: د مریخ ټولې اوبه څه شوې؟ مریخ تل داسې وچه او له دوړو ډکه سیاره نه وه لکه نن چې ده. میلیاردونه کاله وړاندې مریخ یو بشپړ مختلف ځای و. هلته غلیظه فضا یعنې اتموسفیر او تود اقلیم موجود و چې مایع اوبو ته یې اجازه ورکوله د سیارې پر مخ وبهیږي. موږ څنګه په دې اړه پوه شو؟ 3 مهم شواهد ښیي چې یو وخت په سرې سیارې یعنې مریخ کې اوبه بهیدلې. لومړی، د درو او د اوبو د وتلو چینلونو شبکه. په مریخ کې داسې جوړښتونه شته چې د ځمکې د سیندونو، درو او دلتاوو ته ډیر ورته دي. دا درې ښیي چې یو وخت مایع اوبه د مریخ پر سطحه بهیدلې، چینلونه یې کیندلي او رسوبات یې پرې ایښي. دوهم، د هایډریټ شوو منرالونو شتون. ځینې منرالونه یوازې د اوبو په شتون کې جوړیږي، لکه خټې، سلفیټونه او د مالګې ځینې ډولونه. د دغو منرالونو موندل قوي ثبوت دی چې په مریخ کې یو وخت اوبه موجودې وې. دا منرالونه د مدار ګرځونکو وسایلو او ګرځنده روبوټونو لخوا موندل شوي دي. دریم، رسوبي ډبرې. د مریخ روبوټونو داسې رسوبي ډبرې موندلې دي چې د ځمکې د اوبو له لوري جوړو شوو ډبرو ته ورته دي. دا طبقه لرونکې ډبرې اکثره داسې نښې لري لکه عرضي طبقې او د څپو نښې چې دا ټول د بهیدونکو اوبو له امله جوړیږي. خو شاوخوا له 3 تر 4 میلیاردو کلونو وړاندې مریخ له یو لړ ناورینو پیښو سره مخ شو چې د دې سیارې تاریخ یې په بشپړ ډول بدل کړ. ستونزه هغه وخت پیل شوه کله چې د مریخ مقناطیسي میدان له منځه ولاړ. د ځمکې برعکس مریخ ډیر ژر خپل نړیوال مقناطیسي میدان له لاسه ورکړ. دا میدان د سیارې په مذابه هسته کې د ډاینامو له اغیزه جوړیده. د لمر له بادونو څخه یې د مریخ فضا ساتله. کله چې د مریخ هسته سړه شوه د ډاینامو اغیز کمزوری شو او بالاخره مقناطیسي میدان ورک شو. د دې له امله د مریخ فضا د لمر بادونو پر وړاندې بېوسه شوه. د وخت په تیریدو د لمر بادونو د مریخ ډیره فضا وشلوله او فضا ډیره نرۍ شوه. کله چې فضا نرۍ شوه مایع اوبو نور د سطحې پر مخ نه شوای پاتې کیدای. اوبه تبخیر شوې او فضا ته وتښتېدې. همدارنګه د شنو خونو اغیز کم شو او د تودوخې درجه په شدیده توګه راټیټه شوه. مریخ له یوې تودې او لمدې سیارې څخه په هغه یخې او وچې نړۍ بدل شو چې نن یې وینو. پاتې اوبه کنګل شوې او یا د سطحې لاندې د یخ او تلپاتې کنګل په بڼه پټې شوې. خو بیا هم یو څه سم نه ښکاره کېدل. که زموږ نظریې سمې وای نو د فضا ته تللو اوبو تر حساب وروسته هم باید په مریخ کې ډیرې اوبه پاتې وای. د قطبي یخو خلیو اوبو د دې تشریح لپاره بسنه نه کوله. دا پوښتنه پیدا شوه: پاتې اوبه چیرته دي او کلا هم شته؟ آیا کولی شي د ژوند ملاتړ وکړي؟ ځواب یې د ناسا د انسایټ لینډر څخه راغلی دی. یو ځانګړی ماموریت د انسایټ چې د مریخ د نننی جوړښت وڅیړي. د پخوانیو ماموریتونو برعکس دې ماموریت د مریخ تل وکوت. دې ماموریت د 4 کلونو په موده کې له 1300 څخه زیاتې مریخي زلزلې ثبت کړې. د دې زلزلو څپې ساینسپوهانو ته اجازه ورکړه چې د مریخ دننه جوړښت مطالعه کړي. په همدې څپو کې یو حیرانونکی راز پټ و: د مایع اوبو یو لوی زیرمتون. ساینسپوهانو د ځمکې په شان تخنیکونه وکارول، لکه څنګه چې دلته د ځمکې دننه اوبو یا د تیلو زیرمې معلومیږي. پایله دا و چې د مریخ د سطحې لاندې یوه طبقه شته چې درز لرونکي او ریزي ډبرې لري او دا درزونه له مایع اوبو ډک دي. دا اوبه د سطحې څخه د 11.5 تر 20 کیلومترو په ژورتیا کې پرتې دي چې اوسني انسانان یا ټکنالوژي ورته لاسرسی نه لري. آیا دا معنا لري چې هلته ژوند شته؟ لازمه نه ده، خو دا موندنه ډیرې هیلهمنې پوښتنې راپورته کوي. په ځمکه کې داسې ځایونه شته لکه ژور کانونه او د سمندر تل چې هلته مایکروسکوپي ژوند شته. ښایي په مریخ کې هم که ژوند وي نو د سطحې لاندې به وي. ولې مریخ ته تلل لا هم سخت دي؟
مریخ ته د انسانانو تګ لا هم له 5 لویو ستونزو سره مخ دی. لومړی واټن او وخت، سفر 18 تر 10 میاشتو وخت نیسي. دویم وړانګې، مریخ محافظتي مقناطیسي میدان نه لري. دریم سخت چاپیریال، شدید یخ، دوړې او طوفانونه. څلورم د ژوند ملاتړ سیستمونه، اکسیجن، اوبه، خواړه. پنځم ذهني او فزیکي روغتیا، انزوا، ټیټه جاذبه او فشار. د مریخ د اوبو دا ستر زیرمتون زموږ د پوهې په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. که څه هم لا ډیر کار ته اړتیا ده، خو دا موندنه د راتلونکي اکتشاف لپاره الهام بخښونکې ده. په وروستیو کې چین د سپوږمۍ د لرې خوا څخه د خاورې نمونې ځمکې ته راوړي دي او ښایي په راتلونکي کې هلته دایمي اډه هم جوړه کړي. د نورو علمي او معلوماتي ویډیوګانو په موخه له موږ سره اوسئ.